او یو روایت کې داسې هم راځي هغه مشهور حدیث ته په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی آیة المنافق ثلاث د منافق سړي درې نښې د هغه حدیث کې درې ذکر شوي اذا حدث کذب چې خبرې کوي دروغ وي واذا وعد اخلف او چې چا سره واده وکړي نو د هغې خلاف ورزي کوي واذا اؤتمن خان او چې امانت ورسره کړي خیانت کوي یو روایت کې داسې هم راځي امام مسلم رحمه الله روایت راوړه پای کې ورسره دا الفاظ دا ډېر د الفاظ دي وان صام وصلى وزعم انه مسلم اگر که دی روجې هم نیسي دی لمونځونه هم کوي او دی دی ګمان کې هم دی چې زه مسلمان یم خو دی منافق دی دلته دې حدیث کې څو ذکر دي څلور ذکر دي او ځکه یو حدیث کې راځي چې کان منافقا خالصا چې دا څلور ونه به کې په یو ځای راجمع شوي نو دی خالص منافق دی او چې په دې څلورو کې یو صفت به کې نو ده کې بیا د منافقت یو صفت دی اولنی ذکر شوی اذا حدث کذب چې خبرې کوي دروغ وایي او دروغ باره کې مخکې خبرې ډېرې شوي دي چې دا ګناه کبیره کې راځي په دې کې وعید هم راغلی دی نو د ګناه د دروغو د ګناه نه به ځان لرې ساتي او دروغجن سړی هغه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دروغ انسان فسق او فجور او ګناهونو ته راکاږي او رښتیا چې د انسان د نیکۍ لارې ته راکاږي او دا دروغو دا صفت دا دومره خطرناک صفت دی چې په دې باندې عادت شوي که نه دا به د بیماري جوړه شي بیا نو چې دروغ دی بیا نه وي ویلي ستا بیا وخت نه پاس کېږي بلکې ستا ژوند روان په دروغو باندې نتیجه د دروغو هغه خو پرېږده چې د الله په نس څه نتیجه راوځي هغه پرې دنیوي نتیجې له راشي د دې دروغو نتیجه هغه ذلت او شرم دی دا ماشوم هم مني ځکه دا دروغ دا عمر له پټ نه پاتې کېږي دا راښکاره شي نو بیا د دې سړي په معاشره کې څه حیثیت پاتې شي دا راته وایم چې دروغجن سړی د ده ګورې د ښځې په مخ کې هم حیثیت نه وي ځکه چې ښځې ته هم پته دی چې زما خاوند هغه دروغجن انسان دی د دې سړي حیثیت د بچو په مخ کې هم ورک شي ځکه چې بچو ته هم به یو وخت کې پته ولګي چې زموږ پلار هغه دروغجن سړی دی او د خپلوانو په منځ کې نو ته بیا کیسه چې ستا په کور کې حیثیت دا دی چې ته دروغجن یې او په معاشره کې د حیثیت دا دی چې ته دروغجن یې چې چا ته خبره وکړي قسم وخوره دې درجې ته سړی ورسي چې بیا وله با قسم څوک یقین نه کوي نو دا خو صرف ذلت دی د خلکو په مخ کې هغه ذلت پرېږده چې کوم د الله په نیز بیا به درته میلاوي نو دروغ د الله نافرماني او سراسر تاوان دی د دې نه به ځان لرې ساتي ښه بله دا ذکر شوي دی چې کله دی واده وکړي نو د هغې خلاف ورزي کوي او دې باره کې هم خبرې شوي دي چې د واده چا سره وکړي نو د هغې به بیا خیال ساتي دا خلاف ورزي دا د منافقت صفت دی خو په دې حال کې چې کله ستا نیت د اول نه دی چې زه به دا واده نه پوره کوم او چې کله ته چا سره واده وکړي چې زه به دا کار کوم یا زه به درځم یا زه به داسې ووایم او بیا څه عذر راپېښ شي او د هغې د لاسه ونه وي نو دا منافقت نه دی تا لوز کړی چې زه به د پلاني خواله ورځم او هغه ته دې وویلي درځم به او زما لوز دی او دا کار به پوره کوم بیمار شو ګاډی نه و پیسې د سره نه وي نو دا بیا منافقت نه دی خو چې کله ته یو سړي سره لوز کوي چې او وبشي 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 دا ګوره د منافقت لوی صفت دی دا وبشي 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 یو نو سړي ته خیالي کنه دقه ټکی وایي د سره چاته دا وایي نه چې نه نیشم بس صحیح په منګه یې پرېږده وبشي لوز او هغه ټیم کې سړی کېدی چې دا کېږي نه دا زه کولی نه شم او نه یې وله کوم دا د منافقت صفت دی واذا خاصم فجر او کله چې دی جګړه کوي چا سره نو په هغې کې بیا دی بدې ردې وایي سپکې سپورې خبرې کوي فجور دا په عربۍ کې باطل ته وایي هر هغه وینا چې هغه باطله چې د حق نه سړی باطل جوړ کړي د باطل نه حق جوړ کړي دې ته هم فجور وایي د کنځلو ته د
بدو ردو ته دي ته فجور ویلی کیږي. او زم چې په دې خبر باندې پښتنو له ډېر یېرېدل پکار دي، ځکه چې ډېر به داسې ویني چې په لاره کې جګړه رواني. او عجیبه دا ده چې لکه خلک بیا د ده په شان چې کوم وي هغه د ده صفتو کې دا ډېر نر سړی دی، د ده سره څوک جګړه نشي کولی. زه خو نرتوب د هغه سړي نه منم چې جګړه د چا سره روانه ده او یا دی د هغه خور او مور او لور چې هغه په کور کې ناست دي، یا خاندان یا مړي یا مشران. دا خو د سپک او د نیچ انسان کار دی او دا د منافقت صفت دی. یعنی د دې بعضو د ژبې په سر کنځلې پرتې، که پښتن سره وران شو، که عربي سره او که یو سره او که بل سره. زه ورځ یو ځای ته تللی وم، روټۍ مې رااخېستې، مخکینۍ خبره ډېره مخکینۍ وړوکې وم په ورځو کې. نو هلته یو عربی ولاړو، هغه م روټۍ رااخېستې. نو هغه عربي د دې پښتن سره څه خبرې لګې واړولې چې روټۍ صحیح نه ده او داسې داسې. بیا هغه وله بل روټۍ ورکړه، د هغه روټۍ څه ورکولو سره ورته وویل مور دې داسې کم او خور دې داسې کم پښتو کې. ما ورته ویل حاجي صاحب خفه نه شي، زه خو کشر یم، خو یو خبر وکړم. څه ما څه درته عربۍ کې ولې نه یې؟ عربي کې ورته ووایه نو پته به ستا د غیرت هم ولګي، د ده به هم ولګي چې دی دفاع د خپل مور پلار کولی شي او که نه شي. نو دا ته څه کې؟ ما ته وایي زه یې دی چې درته پته ولګېده چې خبره یې راته وکړه. داسې سپک کار دی یو سړي مور خور یادول. او دې ته ته غیرت وایې، دې ته ته پښتو وایې. پښتو بدنامۍ پښتو دې ته وایي، پښتو خو دې ته وایي چې ته د دشمن د مور خور به م خیال ساتي. پښتو دې ته وایي. یو سړی را لګېدلی ستا پلار یې وژلی، پلار د دې سړي د مور خور خیال ساتل دا پښتو ده. د ده سره به ګورو، د ده سره به خپل کار کې، هغه ستا او د ده مسله ده. خو خور مور د چا یادول، د چا رازونه راښکاره کول، د چا په کور باندې حمله کول، دا خبرې خو پښتنو ته معلومې دي. خو هغه پښتنو دي چې هغوی صحیح پښتو پېژندلي چې دا د پښتنو د پښتونوالۍ خلاف کارونه دي. که نه دي چې نه زه غلط یم؟ پښتو دې ته نه وایي چې ته به د دشمن د مور خور هم خیال ساتي او مور خور به له نه یادې. دا د سپکو خلکو کار دی. دا په جنګ جګړه کې کنځلې کول. او د ګاډي شیشه به بندې، په ده به مثال کې چا ګاډی راته او ستا خور او ستا مور او شیشه بنده. یو خو د منافقت دا وکړي چې کنځلې کوي، نو بل دې بزدلۍ ته دې ګورې شیشه بنده ده، د هغه خور مور یادې. څومره سپک کار دی. نو په جګړه کې دا سپکې سپورې ویل او کنځلې کول دا د منافقت صفت دی. ځکه حدیث کې دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی، امام بخاری دا حدیث راوړی دی، ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم. په خلکو کې چې د الله کوم خلک ډېر بدي شي، ګندې ته غوږ کېږدئ. ګوره جګړه مار کنځل مار سړی د الله انتهایي بدي شي. یو جګړه مار ورسره کنځل مار، چې جګړه ماري کنځل ماري. او دا بعض د چا صفتو کې دی وي په جګړه پسې پیسې ګرځوي او په پیسو جګړه لري. دا ورته داسې یعنې یو شان ونه ذکر کوي. نه دې سړی خو د الله نه دی خوښ، داسې سړی خو د الله خوښ نه دی چې د هغه هر چا سره جګړې. بلکې درون مسلمان د صحیح عقل خاوند هغه هم دا نه خوښوي، که نه خوښوي. لکه اوس ته په لاره روانې ستا جګړه ده، په دکان کې ستا جګړه ده، په بازار کې ستا جګړه ده، په جرګه کې ستا جګړه ده، په دیره کې ستا جګړه ده، په کور کې ستا جګړه ده. دا څه سړی شو؟ هر ځای کې چې دا جګړې روانې دي نو پوه شه چې دا سړی په غلطه دی، دا بد اخلاقه دی. یعنې داسې کېدی نه شي چې هر سړی دې د ده سره جګړه کوي، که نه نه منې. اوس مثال کې زه هسې یو مثال درک، زه ځان د جګړې نه وساتم او کوشش مې دی چې زه ځان د جګړې نه وساتم. که څوک یو دوه خبرې زیاتې مو کړي، خو زه به کوشش دا کوم چې زما د مقام او شان خراب نه شي، نو زه به په دغه خبرو هم ځان ننګاره کوم او درکوی. ولې زما په هر ځای کې بیا جګړه نه کېږي او ستا په هر ځای کې جګړه کېږي؟
خو تا کې چل دی ځکه د هر ځای کې جګړه روانه ده تا کې چل دی د هر چا سره تنخته دی د هر چا سره ستا بحث مباحثه ده د هر چا سره د خبرې ترې اړولي دا خو بیا تا کې مشکل دی نو بله ورځ زمونږ یو لرې غونته کې خپل کېږي د هغه څه مسله وه نو ما ته بیا چا دا ووایي چې تم د ده نه لکه خفه یې او هغه دا ګیله کوي چې دی خفه دی او داسې دی او دا دی نو ما دا ووایي ما دی روغ د د چا سره دی ما ته وښایه د چا سره روغ دی وایي د هېچا سره مو روغ نه دی نو ما که صرف زه ترې خفه وی خو بیا به دا منلی کېده چې زه په غلطه یم او دا سړی څه دی دی په حق دی ځکه چې صرف دغه یو کس دی خفه و چې د چا ټوله دنیا ورانه ده د هېچ چا ورسره نه لګي او صرف دغه یو سړی و چې زه په حق یم او ما ته یو سړی و چې زه خیر دی تا غلطي کړې ځکه چې ته ترې خفه یې خو وګوره نه دا ټول چې ترې خفه دي خو به دې سړي کې دې سړي کې چل دی که ما کې چل دی دې سړي کې چې چل دی چې دا ټوله دنیا ترې خفه ده یو به ترې خفه وی دوه به ترې خفه وی درې به ترې خفه وی او ټول ترې خفه دي نو چې هر ځای کې ستا جګړې دي او د هر چا سره ستا خفګانونه دي د هر چا سره ستا ورانې نو بیا ته بیمار یې بیا ته خپل علاج وکړه او دا ډېر قیمتي نصیحت دی عمل پرې وکړئ که چېرته ته داسې یې چې د هر چا سره ستا جو تو تو مې رواني نو بیا تا کې بد اخلاقي شتي چې هغه د ځان نه لرې کړه واذا عاهد غدر بل دا چې دی خیانتګر دی غدر کوي د دې معنی دا هم کیدی شي چې د سره چا سره معاهده وکړي نو هغه معاهده سر ته نه رسوي غدر او خیانت کوي او بل حدیث کې دا دی چې واذا اؤتمن خان چې امانت ورسره کېږي نو خیانت کوي دلته دا فایده یاده کوي دا امانت صرف دا نه چې یو سړی به پیسې راوړي تا سره به یږدي او ته به خیانت کوي هر هغه ذمهواري چې تا ته حواله شي او ته پکې خیانت کوې دا د منافقت صفت دی لکه ته سکول کې استاذ یا مدرسه کې استاذ هر ځای کې چې استاذ تا ته دا ویلی شي دې ټایم نه دې ټایم پورې به ته دې ماشومانانو ته دې هلکانو ته دوی ته به سبق وایي ته راځې او هسې دستخط یې کوې او بیا ځې یا کلاس کې کښېنې موبایل کې ګوتې وي نن سبا دا استاذي راوتې ده هغه زوړ وایي یا زوړ او دی په موبایل کې ګوتې وي او هېڅ ضرب برابر دی د په زړه کې نه راځي چې زه چې دا کمې پیسې هله نه زه به څه حالم بله ده دا کم ماشومانان چې مور پلار دومره په سخته رالیږلي دي او پیسونه یې ورکوي او پیسې ورکوي او سهار یې تیارې او په ګاډي کې راوړي ستا په دوی زړه نه سوځي د دوی د وخت ضایع کې دا خیانت دی دا منافقت دی تا له حکومت یوه عهده درکړه چې ستا کار په یوه اداره کې دا دی زه پرېږدې دغه پکې زمونږ خپل دی دی مخکې که زه خیر دی دغه زه پېژنم دوست دی دی مخکې زه ده ولې 50 روپۍ ورکړي دی مخکې زه ته پرون به ما چیس کړو دی مخکې دا خیانت دی او خیانت کول دا د منافقت صفت دی